बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नोम مې حمید حسین دی د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د رینو ولسوالۍ یم. اول سر کې ما شوق و چې کرکټ وکړم خو لیګ بریکر بالر وم. بیا مې ما ننګرهار کې اکاډمي شروع کړه ورو ورو او بس اکاډمي کې مې ځان واچوم همداسې میچونه مې کول. بیا راغلو همدې کابل ته بس دلته مو خپل پریکټس ماشاءالله ښه روان ده. زما یو شوق نو کرکټ سره ما کرکټ کتلو کرکټ سره مې ډېر زیات شوق و بس کرکټ بیا ما اکاډمي مې همالته شروع کړه. راشد خان چې اول کې وتله بس هماغه زما فیورټ پلیر و. هماغسې زما چې بالینګ کولو هماغسې بالینګ مې کولو. بیا همدا راشد مینمال او همالته راشد سره مې بالینګ. راشد خان چې اول کې 2015 کې وتلو او 2019 کې بس ډېر مشهور شو. هماغه علت و چې ما هم کرکټ شروع کړو هماغه حرکت سره. اول کال مې و چې 17 مې ولوبولو 14 وکټې مې واخیستې. کابل په سطحه ټول بالرانو کې چې یم 5م نمبر یم او دا اوس انټر کلب مې ولوبولو 10 وکټې مې واخیستې انټر کلب کې. همدا دوه لیوله مې لوبولې دي یو کې 17 کې 14 مې اخیستې 5م بالر یم کابل کې. انټر کلب کې یو میچ و اوپنران ولاړ ول د تقریبا 22م 23م اوور کې کوچ ویل چې همدسن بالینګ ته راوړئ ون ډے لوبه ده. ما بس اول اوور مې میډ ونیستلو دویم اوور کې راغلم هماغه اوپنر بیټسمین مې اوټ کړو او انشاءالله امید لرم چې همدغه ټول ډومسټک لوبې چې دی افغانستان سټپ په سټپ له خیره مخکې لاړ شم آینده کې انشاءالله یو ځای ته ځان ورسوم له خیره. تر اوسه خو راشد سره مې نږدې نه کتل نه دی شوی بس راشد سره انشاءالله ارمان لرم چې نږدې نه ملاقات ورسره وکړم هغې نه ګوګلي لیګ بریک پراپر دا شیان یې زده کړم ورنه له خیره. زه خو سهار 6 بجې اوله کې راځم چینجینګ کوم وارم اپ کوم یو 20 دقیقې منډه وهم خپل فټنس کوم بیا راځم ټارګټ بالینګ کوم یو 20 اوره 10 اوره هغې نه بعد سیشن شروع کړي. سیشن کې مې یو 15 اوره کوم بیا 12 بجې 12 بجې بیا کور ته. ارمان مې خیله دا ده چې انشاءالله افغانستان ته ښه کارکردګي وکړم له خیره. افغانستان آینده ښه ټیم کې ښه بالر بیسټ بالر به انشاءالله زه یم له خیره.